بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو شاګردانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله یم چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت جامه مو په تن وي. زه سلیمان مومن نن بیا له تاسو سره د انګلیسي ژبې د تدریس په برخه کې همکار یم. هیله یم چې تاسو خپل تیر درس او کورنۍ دنده په سمه توګه ترسره کړې وي. ګرانو شاګردانو، موږ او تاسو په تیر لوست کې د ټاک کوېسچنز یا د تاکیدي پوښتنو په اړه ځینې موضوعات ولوسته. د هغې په قوانینو باندې بحث وکړه. هیله یم چې تاسو زده شوي وي او ما تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه. هیله یم چې په سمه توګه مو ترسره کړې وي. ګرانو شاګردانو، کله چې زه دلته تدریس کوم تاسو باید له ځانه سره اړوند درسي مواد ولرئ، لکه کتاب، کتابچه، قلم او هر شی چې زه په تخته باندې لیکم تاسو یې ځان سره نوٹ کړئ. ګرانو شاګردانو، خپل نوی درس معرفي کوو. سبجیکټ مضمون موږ او تاسو انګلیسي ده. کلاس صنف موږ او تاسو 12 دوولسم صنف دی. ټایټل د دې درس عنوان ګرامري قواعد دي د ژبې. لیسن 20 شلم درس دی موږ او تاسو سره. پیجز صفحات 46 47 شپږ څلوېښت اووه څلوېښتمې صفحې دي. اوبجیکټیو هدف زموږ او ستاسو درس ایکسرسایز ټاک کوېسچنز. د ټاک کوېسچن ایکسرسایز یا کوم تمرینات چې دي هغه به موږ او تاسو نن ولولو. قدرمنو شاګردانو، پیج نمبر 46 شپږ څلوېښتمه صفحه، یونټ 4 څلورمه برخه، لیسن 3 دریم لوست. ګرامر. میک د فالوینګ سنټنسز انټو کوېسچنز. لاندې جملات پوښتنو شکل ته واړوئ. which expect the answer yes، چې د yes ځواب د هغې باید د yes ځواب ورته ورکړل شي. or no and write the answers to، یا د نه ځواب چې د دې ځوابونو هم څه شی وي، حتمي وي. note that these questions and answers are usually spoken. تاسو ځان سره نوٹ کړئ چې د دې پوښتنو او ځوابونو دا چې دي دا عموما په خبرو کې استعمال شوي دي. not written، نه په لیکلو کې. the first one is an example. لومړی تاسو دپاره څه شی دی؟ یو مثال دی. ګرانو شاګردانو، موږ او تاسو دې جمله کې یو مثال کاروو. نور به زه تاسو ته وروسته د کورنۍ دندې په شکل تاسو ته درکړم. لکه مثال موږ او تاسو سره دی بریالی plays football every Thursday afternoon. بریالی plays football every Thursday afternoon. وی بریالی هر د پنجشنبې ماسپښیني د فوټبال لوبه ترسره کوي. نو په دې شکل باندې ګرانو دوستانو دا زموږ او تاسو سره یو سټیټمنټ یا یو جمله ده. په همدې شکل څنګه کولی شو موږ او تاسو دا ټاک کوېسچنز ته واړو. موږ او تاسو ویلې چې همیشه به موږ او تاسو د جملې کومکي فعل ته ګورو. اوس وګورئ، بریالی پلیز فوټبال دا ساده حال زمان دی او موږ او تاسو سره د سینګولر یا د مفرد نومونو دپاره موږ او تاسو سره کوم اکژلري ورب یا کومکي فعل چې دی هغه څه شی دی؟ ډزنټ دی. نو څنګه چې موږ او تاسو ګورو چې جمله موږ او تاسو سره مثبته ده، نو د دې ټاک کوېسچنز به څه وي؟ منفي وي. نو موږ او تاسو به وایو چې doesn't he آیا هغه دا کار کوي؟ نو دا د دې څه شی شو؟ ټاک کوېسچن شو. نو د دې ځواب به څه شی وي؟ yes he does. هو هغه دا کار کوي. په دغه شکل باندې ګرانو دوستانو دغه ځینې نور مثالونه چې دي دا زه تاسو ته لولم او د کتاب په اخره کې به دا تاسو ته د کورنۍ دندې په شکل درکول شي. متوجه اوسئ ګرانو شاګردانو. سنټنس نمبر 2 دویمه شمیره کې ګرانو شاګردانو، they didn't go to the United States last year. هغوی تیر کال د امریکې ته لا نړل. نمبر 3 اجمل wrote to his pen friend last week. احمد خپل ملګري ته تیره هفته یو څه ولیکل. Ali and his brother don't speak English. علي او د هغې ورور
په انګلیسی باندې خبرې نه کوي. You helped your father last night. تاسو خپل پلار سره مرسته وکړه تیره شپه. You didn't do your homework. تاسو خپله کورنۍ دنده نه ده ترسره کړې. We don't have an English lesson on Thursday. مونږه د پنجشنبې په ورځو د انګلیسي درس نه لرو. He lives in Afghanistan. هغه په افغانستان کې ژوند کوي. She didn't make that cake herself. هغه خپلې دغه کیک خپله نه دی جوړ کړی. I passed that test. ما هغه امتحان ورکه یا زه په هغه امتحان کې کامیاب شو. ګرانو شاګردانو پیج نمبر 47 اووه صفحه موږ او تاسو سره عنوان بدلیږي. څه شی ریډینګ. موږ او تاسو سره عنوان څه شی دی فی الحال ریډینګ دی لوستل دی او صفحه موږ او تاسو سره 40 صفحه ده. ګرانو شاګردانو عنوان موږ او تاسو سره ریډینګ. نو په همدې شکل باندې موږ او تاسو سره هدف څه شی دی. هدف په ریډینګ کې موږ او تاسو سره په دې ریډینګ کې هدف موږ او تاسو سره know about Ramadan. know about Ramadan زموږ او تاسو درس هدف دی د رمضان د میاشتې په هکله پوهېدل. مخکې له دې نه چې موږ او تاسو په ریډینګ باندې شروع کړو ځینې لغاتونه زه تاسو په تخته باندې لیکم. مخکې د دې نه چې before you read مخکې له دې نه چې تاسو دغه درس څه شی کوئ ولولئ. عنوان موږ او تاسو سره څه شی دی the holy month of Ramadan. د رمضان مبارکه میاشت موږ او تاسو سره څه شی دی عنوان دی. ګرانو شاګردانو متوجه اوسئ زه تاسو ته ځینې لغاتونه په تخته باندې لیکم. لومړنی لغات چې موږ او تاسو سره دی هغه څه شی دی belief. د دې ورپسې کوم لغات چې موږ او تاسو سره دی هغه څه شی دی certain. په همدې شکل ګرانو دوستانو بل لغات چې موږ او تاسو سره دی هغه عبارت دی له strengthens. دا موږ او تاسو سره لغات دی او په همدې شکل باندې بل لغات چې موږ او تاسو سره دی هغه عبارت دی obedience او په دې شکل باندې ګرانو دوستانو بل لغات موږ او تاسو سره دی هغه څه شی دی fasting. ګرانو شاګردانو د دې په ادامه باندې کوم لغات چې موږ او تاسو سره دی هغه څه شی دی announce. او قدرمنو شاګردانو د دې په ادامه باندې چې کوم لغات موږ او تاسو ته راځي هغه عبارت دی له month څخه. نو دا ځینې لغاتونه دي ګرانو شاګردانو راځو موږ او تاسو دا لولو او زده کوي. belief ګرانو شاګردانو عقیدې ته وایي. certain معنا مشخص معین. strengthen ګرانو شاګردانو پیاوړی کولو ته وایي یو څه شی پیاوړی کېدل پیاوړی کول. obedience معنا اطاعت ګرانو شاګردانو. fasting معنا روژه نیول. announce معنا اعلانول او month هم میاشت ته وایي ګرانو شاګردانو. هیله یم چې دغه لغاتونه تاسو زده کړي وي. پیج نمبر 47 اووه صفحه the holy month of Ramadan د روژې مبارکه میاشت. Islam is based on beliefs. These are called the 5 pillars of Islam. The first belief is that there is no God but Allah and that Muhammad, peace be upon him, is his messenger. The second is that a Muslim must pray 5 times a day at certain times. And the third is that a Muslim must give a percentage of her savings to the poor. The fourth is the fasting of Ramadan. The fifth is that all Muslims who are able should perform Hajj pilgrimage at least once in their life. Ramadan is the 9th month in the Islamic calendar. All adult Muslims must fast during the daylight hours. They are not allowed to eat or drink between dawn and dusk, sunset. For the following month, fasting strengthens a person by increasing his self-control. Fasting also helps a Muslim to remember Allah
and his audience. During Ramadan, the soreness of hunger is shared by everyone. In this way, everyone is equal next to Allah. Some people, children for example, are excused from fasting. Some may be too old or too ill. Others are the people who are on journeys, and women who are expecting or feeling difficulties in nursing their babies and cannot fast at the time. Either, however, all those who are able must complete their fast later. Ramadan customs are very special. Many Muslims prefer to change working hours so that they can focus on the Islamic duties of the holy month. At sunset, the mullah announced the people break their fast with dates and water. Then they go to the mosque for the sunset prayers called Maghrib. Also, the exact time of sunset is very important. There is a special night known as Laylatul Qadr. No one knows exactly which night it is, but is definitely one of the last out 10 nights of the month. Around this time, Muslims try to stay awake all night and perform special prayers. Immediately after the last day of Ramadan, there is a celebration called Eid al-Fitr. Muslims all over the world celebrate this holiday. During Eid, Muslims wear new clothes and receive gifts. Families everywhere enjoy themselves with friends and relatives. They thank Allah for His great blessings in revealing the Holy Qurans during the holy month of Ramadan. ګرانو دوستانو دغه ریډینګ موږ او تاسو ولوسته. هیله مند یم چې د دې لغاتونه او پرونونسیشن او د لوستلو طریقه تاسو زده کړې وي. دا زموږ او ستاسو هدف و. او ګرانو شاګردانو ستاسو کورنۍ دنده د 46مې صفحې کوم تمرینونه چې دا زه تاسو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې در کومه چې تاسو په خپلو کورونو کې په سمه توګه ترسره کړئ. قدرمنو شاګردانو تر بیا ځلې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.